I'm just from a small town, relatively small town in North Carolina. Just grew up with my brother. My mom raised. آیا تر اوسه ما اورېدلي چې د یو چا په ژوند کې تر ټولو غټ ارمان د بېوزلو پر مخ خوشحالي راوستل وي او د دې خوشحالۍ د راوستلو دپاره یې د خپلې شتمنۍ څخه تقریبا تر 1 بلیون زیات ډالر مصرف کړي وي؟ هو داسې کیدای سي هغه د نړۍ مشهورترین یوټیوبر 24 کلن جیمي مکډانلډسن دی. د یوټیوب چینل په ویډیوګانو کې د پیسو بېساري شیندل د نړۍ د هر کونج څخه خلک په تمه کړي چې یوه ورځ به د میسټر بیست د شیندل سوي پیسو یوه برخه تر دوی هم ورسیږي. نن چې دا امریکایي یوټیوبر پر یوټیوب چینل باندې تر 103 میلیونه زیات سبسکرایبرز او پر هر ویډیو باندې تقریبا تر 150 میلیونه زیات لیدونکي لري او میاشتنی عاید تقریبا 3 میلیونه ډالر ښوول سوی، دا هر څه په اسانۍ سره نه دي ترلاسه کړي. پر وړاندې د خنډونو لړۍ داسې پیلېږي چې لومړی مور 21 کاله د امریکا په مسلح پوځ کې وظیفه اجرا کوي، ځکه خو جیمي هم د مور د مینې څخه زیات وخت بې برخې. دوهم د مکتب په دوره کښې د کرانز په نامه یو مریضي دی چې جیمي ورسره مخ کیږي. د هغه نه وروسته د جیمي د قوله نه څه درلودل او نه هم په څه پوهېدل تر ټولو غټ چلنج و. د هغه نه وروسته د مور سره د پوهنتون د نه تللو پر سر بحث کول او کور پرېښودل. دې ته ورته نور خنډونه چې جیمي د نورو مشهورو څېرو لکه جاک مایا، ایلن ماسک او داسې نورو په شان د ناکامۍ د دروازې سره په کلونو کلونو مخ کړی و. د هغه له قوله چې د ویډیو جوړولو سره مې د کوچنیوالي ډېره مینه درلوده او بغیر د کوم تخنیک او وسایلو څخه مې په کال 2012 کښې د داستان یا ډاکومنټري په شکل ویډیو جوړولو ته مخه کړه او د یوټیوب چینل مې پرانستی. د کوچنیوالي ملګری کریس مې هم لومړی سبسکرایبر یا لیدونکی و. په لومړیو کې چینل خورا ښایسته روان وه. جیمي خپل ځان دومره چلنج کاوه چې ان لیدونکي به یې په راتلونکي ویډیو کې د ده چیلنج ته منتظر ول. د مثال په توګه 40 ساعته په مسلسل شکل حساب کول لکه یو دوه همدغسې پسې د مکمل ډکشنري ویل او دې ته ورته پلاستیکي میز په پلاستیکي چاقو باندې فرې کول د هغو چیلنجونو څخه وله چې د جیمي لیدونکي خورا متوجه کړي ول. تر ټولو مهمه د کامیابۍ داستان یې داسې پیلېږي چې کله ورته یو کمپنۍ زنګ وهي او ورته وایي چې موږ به ستا پر یو ویډیو باندې یو اعلان خپور کړو او تا ته به 15,000 ډالر درکړو. خو جیمي د کمپنۍ سره دا پیشنهاد ردوي او ورته وایي چې نه، زه 10,000 ډالر غواړم او که چیرې تاسې ماته 10,000 ډالر راکړئ زه هم دغه د سړک پر سر یو خوار یو غریب ته ورکوم. کمپنۍ حیرانېږي او د جیمي سره هوکړه کوي. کله چې جیمي د 10,000 دغه پاکټ د سړک پر سر یو بېوزله ته ورکوي او د هغه څخه د خپل یوټیوب چینل لپاره ویډیو جوړوي او دا ویډیو پر خپل یوټیوب چینل باندې پورته کوي، امریکایان د جیمي دا ابتکار او په کم عمر دومره مهرباني ستایي. دلته د هغه چینل خورا پرمختګ کوي. د جیمي مور د خپل زوی د پرمختګ څخه هغه وخت خبرېږي چې کله یې زوی ورته د 100,000 ډالر چک په تحفه کې ورکوي ترڅو یې مور د خپل کور پور په ادا کړي. د جیمي د بریالیتوب راز د پیسو شیندلو ترڅنګ غیر عادي چیلنجونه هم دي. د بیلګې په توګه د یوې میاشتې لپاره غذا نه خوړل او دا پروسه تر 2 هفتو پورې مکملول، 24 ساعته په یو ترسناکه یا ویرونکې سیمه کې تېرول، د دریاب غاړه پاکول او د یو ملیون درخت کښېنول او د هغه وروسته د نورو یوټیوبرانو لکه زاک کینګ او داسې نورو په مرسته په کمپایني شکل د 20 میلیونه درختو کښېنول. دا ټول هغه څه وه چې د خلکو توجه یې زیاته واړوله. د شتمنۍ خوند همدغه دی چې د بېوزلو پر مخ خندا پرانیسو. همدغسې شتمن دي په ګران افغانستان کې او د نړۍ په هر کونج کې ډېر سي تر څو د بېوزلو پر مخ خندا ووینو. مننه.